الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا حبيب رب العالمين قائد المجاهدين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين غرا محجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الفقهاء والمحدثين والأئمة المجتهدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأيضا قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف طول بشوق سرواي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك. قابل احترام علماء کرام، مشایخ اعظام او زما ډېرو خوږو درنو د قدر وړ طلباء کرامو، د عقاید جهان صلی الله علیه وسلم د علم د باغچې بلبلانو، د رب ذوالجلال په موږ او تاسو باندې په میلیاردونو احسانات دي او د الله فضل دی، د الله کرم دی، د الله رحم دی چې په دې پرفتن دور کې د ایمان سوز او حیا سوز وخت کې او د ماده پرستی زمانه کې الله جل جلاله عما نواله زمنګ او ستاسو تعلق او اړیکې د خپل عظیم کتاب او د هغه کتاب هغه علوم خادمه چې دغه کتاب خدمت کوي، احادیث مبارکه علوم دینیه چې دا اصل کې عبارت دی زمنګ او ستاسو د سپیڅلي دین چې موږ او تاسو یې د دغه د دین د علومو د خادمانو په دې سلسله او د خادمانو په دې صف کې داخل کړي
الله دې موږ او تاسو حقیقي معنو کې د دین خادمان جوړ کړي او رب العالمین دې زموږ او تاسو په وجه باندې د خپل سپېڅلي دین د سپېڅلی صف چې په رأس کې صحابه کرام واقع دي اصحاب الصفه د هغه ځای نه دا سلسله شروع ده او انشاء الله تر قیامته پورې به دا سلسله جاري وي رب العالمین دې زموږ او ستاسو په وجه باندې دا نه بدنامئ بلکې الله دې موږ او تاسو د دغې سلسلې د نیکنامۍ ذریعه وګرځوي ډېرو ګرانو طلبه کرامو د دین فضایل او د علم فضایل درته خو ځکه نه بیانو چې تاسو د هغه فضایلو وجه ده چې تاسو الحمدلله نن په دې جامعه کې او د دین په دې مرکز کې شپې ورځې تېروئ د دین په حصول کې همغه ستاسو د راتلو باعث او عوامل او اسباب دي هغه ستاسو په ذهنونو کې مستحضر دي علم الدین د الله په خزانو کې د ټولو نه ستر او قیمتي نعمت دی د هغې وجه هم دا ده چې علم الدین وراثت د انبیاو دی او د ټول کائناتو محور د کائناتو خلیفه حضرت انسان دی او د انسانانو رأس کې په انسانانو کې مصطفی او مجتبی او مختار قدوه اسوه د ټول انسانیت لپاره هغه انبیا علیهم السلام دی او انبیا علیهم السلام د انسانیت ته په وراثت کې علم پریښی او تاسو د هغه علم جستجو طلب او زده کړه کوئ مقام ډیر عالی او ډیر اوچت مقام دی د نبوت په منصب باندې ناست خلک یې د انبیا علیهم السلام مسئولیت په اوږو دی ډیر عظیم مقام او مرتبت هم دی لږ د دغه علم چې کوم تاسو موږ په دې مختصر زمانه کې چې دا زمونږ دورانیه ډېره مختصره ده 8 کاله 9 کاله ټوله دورانیه جوړیږي نو اول خبره دا کوو چې دغه وخت او د دغه علم قدر او قیمت د یو څو واقعو په رڼا کې چې د اسلافو د اکابرو په نیز باندې د دې علم څومره قدر او قیمت او هغوی د دې قرآن او د حدیث د زده کړې لپاره څومره سفرونه کړي وو تکلیفونه یې برداشت کړي وو او څومره ستونزې په هغې باندې راغلې وې موږ او تاسو ته په یوې مدرسه کې د ټولو سهولیاتو سره ټول فنون بیانېږي او هغې د یو حدیث بلکې د یوې کلمې لپاره په میاشتو سفر یې کړي دي سیر اعلام النبلا چې مشهور کتاب دی زموږ استاد هغې کې ګڼ واقعات ذکر کړي د مسروق صاحب متعلق لیکي چې مسروق ابن اجدع د یوې کلمې لپاره هغه د بغداد نه سفر کړی دی مدینې منورې د یوې کلمې لپاره زه درته صرف یو 3 واقعات ذکر کوم بیا د هغې نه بعد راځو زمونږ او ستاسو لږ مسئولیتونه په دغې مختصرې دورانې کې څه پکار دي موږ له یو کتاب دی قاضي عیاض صاحب لیکلی ترتیب المدارک په دې ترتیب المدارک کې هغه واقعه ذکر دی د مشهور محدث عبدالله ابن فروخ الفارسی القیروانی دا هغه واقع ذکر کوي هغه وایي چې ما د قیروان په افریقه کې ځای دی دا هغه افریقې نه مې
سفر را شروع که په دې تفتیش او تلاش کې وم چې زه به د مشهور محدث نه حدیث یادوم سلیمان ابن مهران الاعمش رحمه الله چې مشهور په امام اعمش دی او خپل نوم سلیمان ابن مهران دی نو عبدالله ابن فروخ چې دا په 115 هجری کې پیدا شوی او په 180 هجری کې وفات شوی دی 1 کاله عمر دی دی وایي زه د قیروان نه راغلم بغداد ته راورسېدلم متاسفانه چې کله بغداد ته راورسېدلم نو خبر شومه چې سلیمان ابن مهران رحمه الله د خپل شاګردانو نه خفه شوی نو څه وخت لپاره موقت درسونه بند کړي دي درس ته نه راځي ټول خلک خفه دي نو زه خو ډېر خفه ځکه شوم چې دا افریقې نه راغلی وم پخڅنه مې وکړه چای راته د کور رهنمایي وکړه چې فلانکي ځای کې کور دی دی وایي ورغلم څو ورځې مې انتظار کوله دروازه مې ورته هم نه شوه ډبولی بې ادبي مې ګڼله وایي یوه ورځ دروازې مخې ته ناست وم په دې کې یوه وینځه راوتله چې وینځه راوتله د دروازې مخې ته زه ولیدلم نو ما ته ویلې چې د الله بنده څوک یې زموږ دروازې مخې ته ناست دی خیر شه څه کار دی ما ورته ویلې مسافر یم د ډېر لرې ځای نه راغلی او د دې امام صاحب سره ملاوېدل غواړم وی هغه وینځې راته ویلې چې کوم ځای نه راغلی لرې ځای نه راغلی ما ویلې افریقې نه وی افریقې کې قیروان علاقې نه معلومات درته شته ما ویل چې زه د قیروان علاقې نه راغلی یم دغه ځای یم وی راته ویلې چې معلومات لرې د دارې فروخ نه د فروخ کورنۍ درته څوک معلوم دي عبدالله ابن فروخ یا بل څوک پیژنې وی ما ورته چې هو انا اته چې چا تپوس کې هغه زه یم عبدالله ابن فروخ زه یم وی دې وینځې چې داسې وکتل راوکتل وی ته عبدالله یې وی هو وی چیغې کړه او وی ما ته ویلې چې دا وی زمونږ کور کې ماشومه وړه وه مونږ خرڅه کړې وه زمونږ کور کې دا وینځه وه وی بس منډه یې کړې کور ته ننوتله دننه او وی امام صاحب ته ویلې چې امام صاحب محترم ما به چې تا ته دغه خپل مولا ذکر کوله چې یو لوی عالم دی او ډېر ښه سړی دی هغه راغلی دی وی په خپله سلیمان ابن اعمش صاحب راووته ده به تذکرې کړې وي زما ورته وی هغه راووته او ما سره بغل کشي وکړه او ډېر زیات یې زما احترام وکړه او د خپل اطاق سره مخامخ ما ته اطاق ونیولي او بیا یې ما ته ویلې چې نور طالبانو باندې مې خو حدیث بند کړي دي څه ورځې راځه ستا موقع ده نو ده ویلې چې بس ما ته الله پاک موقع راکړه ځکه چې ستر او لوی عالم یوازې زه ورته اوزګار وایي ما ته نه ډېر زیات احادیث مبارکه ولیکل او هغه خپل د سفر ټوله ستړیا مې ختمه شوه او هغه د پښتو خبره د هغه په علم باندې مې خپل زړه یخ که په دې کې هغه ورځې بیا ختمې شوې د عام درس شروع کړ دی وایي د علم شوق ته ګورئ وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله رحمتا واسعتا په درس کې ناستم سبق مې ویلې چې سبق نه فارغ شو وی دیوال بیخ کې روانم د امام صاحب د کور د دیوال نه پخه خښته زما په سر را پرېوتل وی سر مې زخمی شو نو امام ابو حنیفه رحمه الله ته طالب جانه زما د دیوال خښته د باندې را پرېوتله سر دې زخمی شو اوس دې خوښه دیت غواړې ځکه چې دا خو زما د دیوال خښته را پرېوتې او که 300 احادیث هغه درته واورم څه شی دې خوښ دی دیت دې خوښ دی که 300 احادیث
ما ویل فاخترت الاحادیث په دیت سکو پیسې را سره د علم لپاره زه د افریقې د بغداد ته راغلی یم اوس په پیسو خو زه علم باندې لګوم ما ته احادیث واوروه د هغه شج زخم په عوض کې ما ته امام ابو حنیفه رحمه الله 300 احادیث واورولو ما ولیکله دا زمونږ بعضې ورونه وایي امام صاحب یتیم فی الحدیث لکونو مسائل د احادیثو نه مستنبط کړي وی یتیم وایي 10 مسائل غیر مدونه ما د امام ابو حنیفه رحمه الله نه ولیکله څوک وایي عبدالله ابن فروخ الفارسی القروانی رحمه الله لذربت مسائل ولیکل او د زخم په عوض کې مې تېنه 300 احادیث ولیکله دیت کې ښه چې ما ته حدیث واوروه یو ستر بل عالم دی ابو یعقوب اسحاق ابن منصور الکوسج دا د مروې دی ماوراء النهر د دې مروې نه دی تللی دی هغه بغداد ته او په بغداد کې د احمد ابن حنبل رحمه الله فقه ټوله زده کړی او بېرته راغی مروې ته دلته چې راورسېده چا ورته ویلې چې احمد ابن حنبل رحمه الله د خپل اکثر روایتونه رجوع کړې ده هغه مسایلو نه رجوع کړي وایي ما چې کله دا واورېدله چې هغه څومره مسایل مې ته یاد کړي هغه وخت کې خو کاغذونو کې مې لیکلي اوس به دفتر وي کتابچې وي وایي هغه ټولې کتابچې راواغفتلې او په شا یې کړې د مروې نه بغداد ته پیادل روان دی ښه او هغه کتابونه را سره هلته چې ورسېدلم احمد ابن حنبل رحمه الله ملاقات مې چې ورسره وشو وی هغه راته وفرمیل چې طالب جانه خیر شه ما ورته ویلې چې خبر شویم چې تاسو مسایلو نه رجوع کړې ده نو زه راغلم چې څومره مسایل مې تاسو نه اورېدلي دي هغه درته دوباره تکرار کوم او تاسو ته املا کوم غوږ ورته کښېږدئ په کوم مسله کې چې تاسو رجوع کړې وي ما ته به نشاندهي وکړي د هغه به زه اصلاح وکړم دی داسې لوی مدون دی د امام ابو حنیفه رحمه د امام احمد ابن حنبل د مذهب لکه زمونږ استاسو کې چې څنګه امام محمد او امام ظفر امام ابو یوسف دي وی احمد ابن حنبل صاحب هغه ټول مسایل چې کوم ما ته لیکلي وو هغه ورته غوږ کېښود ما ویلې او هغه به تصحیح کوله چې کوم مسله رجوع کړی وی هلته به یې نشاندهي وکړه بیا به د هغې اصلاح مې وکړه وی څو ورځو کې هغه ټول مسایل مې ورته تکرار کړه وی احمد ابن حنبل صاحب چې مسایل ختم شو داسې راته وکتلې او وی ما ته ویلې چې ته په حقیقي معنو کې طالب العلم یې طالب دې ته وایي یعنی په خپل علم باندې پوره یقین حاصلول شکوک لرې کول د هغې لپاره لوی لوی سفر یې کول درېیمه واقعه یې ذکر کړې ده سیر اعلام النبلا ډېره ناشنا ما او تا ته پکې درس دی طالب جانه چې ما او تا ته په یوې مدرسې چاردیوالۍ کې چټول 2-3 جریبه ځمکه ده ټول مسایل راته بیانېږي زمونږ څومره حرص دی د علم سره څومره مینه ده نور خو په دې باندې ځان له تقریبا 4 صفحې صرف د هغه کتاب عنوان دی صرف هغه فهرست دی چې اسفار علمي او د محنتونه ذکر کړي د آدم علیه السلام نه شروع کړي او د ټول جمع کړي بقیه ابن مخلد الاندلسی رحمه الله دا د اندلس دی اندلس پیژنې اقصی مغرب د مغرب هغه آخري حصه ده چې اخوا نوره بدې نشته علامه اقبال شاعر مشرق چې کوم واقع د طارق ابن زیاد په اشعارو کې ذکر کوي بیا هغې کې دا هم وایي چې طارق ابن زیاد چې اندلس فتح کړ او بیا چې ماښام شو دا مر چې داسې پرېوته نو ته به وایې چې دا مر په دریاب کې پرېوځي چې وی کتلې اخوا ته نور غرونه مرونه څه نشته ټول دریاب دی مر ته به چې دریاب کې ورډوب شو نو داسې ودرېد طارق ابن زیاد وی الله
دغه سره پورې خو زما په علم کې دی چې ستا بندګان او انسانان ژوندي او دلته ژوند کوي دلته راغلم نو که دې نه اخوا د دریابونو نه اخوا هم چېرته انسانان ژوند کوي نو ربه ته یې ما ته وښیه زه به په دې دریاب کې خپل اسونه ورګډ کړم هلته به م ستا دا دین ورسومه ښه نو علامه اقبال هغه اشعار کوي چې دشت و دشت ہے دشتې او بابونه او رغونه خو پرېږده هغې کې خو موږ خپل اسونه وځغلولو ستا د دین د غلبې لپاره که په دې دریاب نه اخوا هم څه وي موږ په دې دریاب کې خپل اسونه داخل کړو آخر سر د مغرب دی هغه ځای نه را روان شوی دی او بغداد ته راورسېده وایي چې څنګه بغداد ته قریب شوم په شوق د چا را روان شوم په شوق د احمد ابن حنبل رحمه الله خو چې بغداد ته نږدې شوم ما ته وویلی شو چې احمد ابن حنبل رحمه الله باندې پابندي ده د دولت طرف نه معتزله او حکومتو په هغې درسونه بند کړي وو حدیث منوي حدیث پې بند و او وایي چې راغلم نو ډېر زیات غمجن شو چې زما سفر ضایع شو بیا بغداد خو معدن الفقها والمحدثینو بیم لوی مسجد د بغداد ته راغلم او کېناستلم ګورم چې یو ستره حلقه د احادیثو ده او یو شیخ ناست دی او دا خلک پوښتنې کوي جوابات ورکوي طالبان دي په دې کې زه کېناستېدلم په انتظار کې یو کونج خالی شي یو طالب لاړ زر هغه ځای ته مې ځان ورسوم او چې هلته ورسېدلم چې نوبت راغی نو په ادب او احترام ودرېدلم ما ویل پوښتنه مې وکړه دا څوک دی دا شیخ وایي دا یحیی ابن معین رحمه الله دی وایي هغه روانېدلی وایي زر ودرېدلم او ورته سلام کلام مې وکړه ما ورته وایي چې انی رجل غریب جئت من شقة بعید زه مسافر یم او ډېر لرې نه راغلی یم یو څو پوښتنې کوم وایي ما ته ویلې کوه پوښتنې وایي ما پوښتنې شروع کړې د محدثینو باره کې مې اسماء الرجال باره کې مې پوښتنې کولې نو فزکه بعضهم وجرح بعض د ځینې تزکیه او ځینې جرح وکړه خو یو استاد زما ډېر زیات احادیث اورېدلي وو او ډېر روایت مې د هغه را نقل کړي وو هشام ابن عمار رحمه الله وایي ما ویل اکشف لی عن هشام ابن عمار د هشام ابن عمار صاحب وضاحت وکړه دا څنګه سړی زما ډېر روایت د هغه نه وایي داسې راته وکتل وی ابوالولید یا د هشام ابن عمار ابوالولید ما ویلې چې او وی صاحب صلاة دمشقي ثقة فوق ثقة لو كان تحت ردائه كبر أو تقلد كبرا ما ضره لخيره وفضله هشام ابن عمار خو ډېر لوی عبادت گزار او منځ گزار انسان دی ثقة فوق ثقة ثقة او با اعتماد محدث دی لو كان تحت ردائه كبر او تقلد كبرا خدا ناخواسته لو باندې خو پوهېږي تاسو کده کبر ځان کې پیدا کی او صادر د لاندې د کبر پنډ سره وی خو ما ضره لخیره و فضله کبر مرته ضرر نه رسېده کې دومره لوی خیر او لوی علم او دیانت دی وی په دې کې طالبانو چیغه کړه چې یا هذا لغیرک سؤال اے طالب جانه بس که نور طالبانو سوالونه کوي بس یوازې استاد وخت ټول تا واغسته بیا ما ویل چې بس یو سوال ته مې بل پرېږدی ما ورته ویلې چې اکشف لی عن احمد بن حنبل رحمه الله د احمد بن حنبل صاحب وضاحت وکړه دا څنګه عالم دی وی نظر الی کالمتعجب یحیی بن معین داسې راته د حیرانتیا په نظر کې وکتل او بیا راته ویلې مثلنا نحن نکشف عن احمد بن حنبل هو امام المسلمین وخیرهم وفاضلهم ما غوندې سړی به د احمد ابن حنبل وضاحت تاته کوي احمد ابن حنبل خو امام د مسلمانانو دی هغه په ټولو کې بهترین او فاضل عالم دی زه څوک یم چې تاته د احمد ابن حنبل ثقافت بیان کړم په دې کې دی لاړ او وایي زه به د احمد ابن حنبل دروازې ته تلمه خو هغه باندې پابندي وه ملاقات ته هم څوک نه پرېښودله یو ورځ ورغلم دروازه مې وډبوله
او احمد ابن حنبل صاحب راغی چې راغی چې وی کتل مې نه پیژندلم شاګردان خو پیژندل چې کوم په بغداد کې و زه خو د اندلس نه راغلی یم اول ملاقات وی انک رجل غریب ته خو راته مسافر ښکارې ما جناب او مسافر یم ته ډېر لرې نه راغلی یم د افریقې نه راغلی محلې نه افریقې نه هم لرې موږ چې افریقې ته ځو نو سمندر کراس کوو بیا افریقې ته ځو زه د اندلس نه راغلی وایي احمد صاحب ډېر خفه شو وایي متاسفانه طالب جانه ته د اندلس نه راغلی یې د زده کړې د حدیثو لپاره او ما باندې پابندي د دولتي او دا خبرې چې کوي د لویې دروازې او د کور په منځ کې د دهلیز غوندې نه وي د دهلیز کې راننویستم بار چې وینې وینې څوک دننه کړم دروازې بنده کړه ویل چې خو ما باندې اوس پابندي ده څه وکړم بیا ما ورته ویل یو چل به وکړو وایي څنګه چل ما ویل زه به داسې چل وکړم چې زه به روزانه درځم د سوالګري په شکل کې زه به ځان سوالګری کړم او زه به دروازه ډبوم چې کله راشم نو ظاهره به زه سوالګر یم ته به دغه وخت کې د ورځې یو حدیث چې ما ته بیان کړي دا ما لپاره بس دی هغه ویل صحیح ده احمد صاحب ویل دا ښه تدبیر دی طالب جانه وایي ما څه چل وکړه وایي د هغه ځای چې څنګه طریقه وه ډانګیا مې پیدا کړې او لرګې او سر نه مې دستمال تاو کړه او ځان نه مې سوالګری جوړ کړه او سوال به چې چا کوله نو طریقې دا دروازه به وډبوله الاجر رحمکم الله دا طریقه زه به راغلم او دروازه به مې ووله الاجر رحمکم الله په دې کې به احمد ابن حنبل صاحب راغی هغه به دروازه کلا وکړه او کله دوه کله درې کله څلور حدیث به راته بیان کړه او دغه دوه درې څلور حدیث به بیان کړه بیا به زه لاړم په دې طریقې مې تېنه 300 احادیث د احمد ابن حنبل نه د ګدایګر او د سوالګر په شکل کې ولیکله وی بیا الله پاک رحم او فضل وکړه هغه خلیفه معتزلي مړ شو د هغه په ځای باندې د اهل سنت والجماعت خلیفه راغی احمد ابن حنبل نه پابندیانې ختمې شوې نو احمد ابن حنبل رحمه الله خپل درس شروع کړ وی ما ځان له اطاق نیولی و په یو هوټل کې اطاق مې و انا به راتلم تاسو خو له خیره اوسني طالبانو ته خو هر څه مفتي پخوا خو په دې علم باندې هغې لکونه روپۍ لګولې ښه د اوسنۍ امام محمد ابن حسن الشیبانی صاحب وایي چې ما ته د پلار نه 10,000 درهم پاتې و څومره 10,000 درهمو کې مې 15,000 درهم په فقه ولګولو او 15,000 درهم مې په لغت ولګولو ښه امام فی الفقه او امام فی اللغه محمد ابن حسن الشیبانی رحمه الله نو دوی ما اطاق هوټل کې نیولی و او وایي چې زه به حلقې ته راغلم احمد صاحب به د لرې نه غږ کړي چې دې خواره د طالب جانه زه به یې د ځان سره نږدې کېنولمه ویلي چې دا حقیقي طالب دی ښه چې دا د علم لپاره د کوم ځای نه راغلی دی وایي بیا داسې وشو چې زه مریض شوم 3 ورځې هوټل کې مریض وم او درس ته لاړ نه شم احمد صاحب چې په 2مه ورځ پوښتنه وکړه چا ورته ویلې چې هغه غریب طالب د اندلس خو مریض دی او احمد ابن حنبل رحمه الله درس نه بعد را روان شو زما پوښتنې ته نو چې استاد را روانو طالبان هم ورسره و ملګري وایي زه په هوټل کې وم چې په دې کې مې هوټل کې یو شور شو نو احمد ابن حنبل صاحب دغه امتحان نه بعد هغه عزت او احترام دومره زیات شو په بغداد کې چې خلک د هغه دیدار پسې وړاندېدله هغه مشکلات تیر کړه مشکلاتو نه بعد خو بیا العطایا علی متن البلایا خلک د هغه دیدار ته راتله چې ملاقات وکړي د احمد ابن حنبل او د هغه لقب څه دی امام اهل سنه الصابر فی المحنه صبر یې کړی دی لوی نو وایي په دې کې هوټل کې یو شور شو چا ویلې زه ما چې څه چل دی هغه دی راغې ګوره چې کتلې مې چې احمد ابن حنبل صاحب را روان دا ټول هوټل په حرکت شو صاحب د هوټل خلک او مالک د هوټل ټول استقبال ته ودرېدله او احمد ابن حنبل چې را داخل شي هوټل ته او طالب ورسره رهنما و سیده زما اطاق ته راغی او زما اطاق ته چې راغی او دا اطاق د طالبانو نه ډک شو او نور طالبان بیرون ته ولاړ دي او قلمونه او کتابچې په لاس کې دي ښه چې د احمد ابن حنبل د خولې نه څه وځي هغه لیکي